Hello my dear friends and welcome back to my YouTube channel. Today I will share you some useful phrasal verb in English. سلامونه ګرانو ملګرو. په نننۍ ویډیو کې مې درته د انګلیش ډېر ښکلي phrasal verb راوړي دي چې ډېر عام دي او نیټیو سپیکر یې هره ورځ په خپل ژوند کې کاروي. انشاءالله چې په ښکلي انداز کې مې درته تشریح کړي دي سره له مثالونو. امید کوم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا عام او ډېر کاریدونکي phrasal verb را سره زده کړئ. که زمونږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. اول هغه ده get away. Get away means تېښته کول یا هم وتل. اوس په مثالونو کې زه تاسو ته ډېر ښه واضح کړم. The thief got away quickly. غل ژر وتښتېد. ګوره جمله په past tense کې ده. thief دلته د غله معنا ورکوي او got د get دوم شکل ده چې په past tense کې کاریږي. The thief got away quickly. غل ژر وتښتېد. Let's get away from the city. راځه له ښار څخه ووځو. نو دې دوو مثالونو کې موږ ولیدل چې get څنګه وکارول شو. نو راځو دوم phrasal verb ته. Get abroad بهر تلل یعنی سفر کول. Get abroad. He plans to get abroad for studies. هغه پلان لري چې د زده کړې لپاره بهر ولاړ شي. که موږ چیرته سفر لرو موږ ویلی شو چې get abroad. دا ډېر ښکلی phrasal verb دی او په ورځني ژوند کې ډېر کاریږي ده. دوهم مثال ده many students want to get abroad. ډېر زده کوونکي غواړي بهر ته ولاړ شي. شاګردان یا سټوډنټان غواړي چې بهر لاړ شي د خپلې زده کړې لپاره. نو دریم هغه ده get back. بیرته واپس راتلل. لکه موږ چیرته ځو بیا بیرته موږ هغه کار نه واپس راځو یا هغه ځای نه واپس راځو بیا موږ کارولی شو چې get back. بیرته واپس راتلل. I will get back home soon. زه به ژر کور ته بیرته راشم. نو دلته موږ په اول مثال کې ولیدل چې get back څنګه کاریږي. نو په دوهم اگزامپل کې زه تاسو ته وایم when did you get back. ته کله بیرته راغلی. جمله په past tense کې ده او جمله هم سوالیه ده. نو بل ده get up. پاسېدل یعنی له خوبه پاسېدل. I get up early every day. زه هره ورځ وخته پاسېږم. که تاسو هم هره ورځ وخته پاسېږئ یا له خوبه پاسېږئ تاسو ویلی شئ چې I get up early every day. زه هره ورځ وخته له خوبه پاسېږم. Get up and work. پاسه او کار وکړه. ګوره تاسو کله چاته وایئ چې get up and work یا هم ورته وایئ get up پاسه. نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې get up and work. پاسه او کار وکړه. نو بل ده get out. بهر وتل. get out. بهر وتل. مثال ته راځو get out of the room. له کوټې ووځه. You need to get out now. موږ باید اوس ووځو. We need to get out now. موږ باید اوس ووځو. Get well soon. زر ښه شه. Get well soon. زر ښه شه. Get well soon my friend. زما ملګریه زر ښه شه. بعضې اوقات زموږ ملګری مریض وي موږ ورته ویلی شو چې get well soon my friend. زما ملګریه زر ښه شه. I hope you get well soon. هیله ده چې زر ښه شې. I hope you get well soon. هیله ده چې زر ښه شې. Get ready. چمتو کېدل. Get ready. چمتو کېدل. کله چې موږ سکول ته چمتو کېږو یا هم یونیورسټي ته ځو یا هم داسې خپل کار ته ځو هر ځای ته ځو موږ دا ویلی شو چې get ready. چمتو کېدل. Get ready for school. د ښوونځي لپاره چمتو شه. I am getting ready now. زه اوس چمتو کېږم. سنټنس په present continuous tense کې ده. ګوره آخر کې ing ور اضافه شوی ده. موږ ویلی شو چې I am getting ready now. زه اوس چمتو کېږم. همدا اوس د چمتو کېدو په حالات کې یم. بل ده get together. یو ځای کېدل. Get together. یو ځای کېدل. Let's get together tomorrow. راځه سبا سره یو ځای شو. Let's get together tomorrow. راځه سبا سره یو ځای شو. Family members get together on holidays. د کورنۍ غړي په رخصتۍ کې سره یو ځای کېږي. که څه هم د کورنۍ غړي هر وخت یو ځای خو د رخصتۍ په ورځ کې دوی نور هم سره یو ځای کېږي یا رخصتي کوي. Family members get together on holidays. د کورنۍ غړي په رخصتۍ کې سره یو ځای کېږي.
keep up ادامه ورکول یا مونږ یو کار ته ادامه ورکو یا یو بل څه ته ادامه ورکو دې ته وایي keep up. Keep up the good work همداسې ښه کار ته ادامه ورکړه. Keep up your studies خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. Keep going ادامه ورکړه. دا له keep up سره فرق هم نه لري دومره. مونږ هم keep up استفاده کولی شو هم keep going استفاده کولی شو. Keep going until you succeed ادامه ورکړه تر هغې چې ته کامیابه کېږي. Keep going don't stop روان اوسئ. Keep smiling مسکا کول. Keep smiling always تل مسکا کوه. Even in hard times keep smiling حتی په سخت وختونو کې هم مسکا کوه. Keep in touch په رابطه کې اوسه. Keep in touch with your friends له خپل ملګرو سره په رابطه کې اوسه. They keep in touch after school هغوی له سکول وروسته په اړیکه کې ول. ګورئ سنټنس په past tense کې ده نو موږ kept وایو. keep چې ده irregular verb ده خپل شکل بدلوي نو موږ دلته ویلی شو چې keep په past tense کې کار شوی ده. keep away لرې پاتې کېدل. keep away لرې پاتې کېدل له یو شي څخه لرې پاتې کېدل. keep away. keep away from danger له خطر لرې اوسه. keep away from danger له خطر لرې اوسه. keep away from bad people له بدو خلکو لرې اوسه. keep sitting ناست اوسه. keep sitting here دلته ناست اوسه. keep sitting here دلته ناست اوسه. he kept sitting quietly هغه په چوپتیا ناست پاتې شو. keep silent چوپ پاتې کېدل. keep silent in class په کلاس کې چوپ اوسه. please keep silent مهرباني وکړه چوپ اوسه. نو دا وه زموږ نننی ویډیو. امید کوم چې تاسو به ډیر څه زده کړي وي او تاسو سره به ډیر هیلپ کړی وي. نو که زموږ چینل کې نوي یاست زموږ چینل در سره د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ هغه ملګري مو چې غواړي انګلیش زده کړي.